د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د عزیزي ګروپ لخوا د برېښنا د یو شمېر سترو پروژو د عملي چارو د پیل هرکلی کړی او دا د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې له یاد ګروپ څخه مننه کړې او ډیره کړې ده چې دغه پانګونه به د پرمختګ او کارموندنې په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. د معلوماتو له مخې عزیزي ګروپ د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان له برېښنا شرکت سره د 463 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو تړونونو پر بنسټ به په غزني، کابل، پروان، بغلان او تخار ولایتونو کې د 845 میګاواټه لمریزې او حرارتي برېښنا د تولید پروژې عملي شي. چارواکي وایي د دې پروژو پلي کېدل به د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او د انرژۍ په برخه کې به د کورني ظرفیت پیاوړتیا ته لاره هواره کړي. تمه ده چې د یادو پروژو له بشپړېدو سره به صنعتي فعالیتونه چټک شي، پانګونه به زیاته او د برېښنا د کمښت ستونزه تر یو حده راکمه شي. اقتصادي شنونکي باور لري چې د خصوصي سکتور له لوري دا ډول سترې پانګونې کولی شي د انرژۍ په برخه کې د ځان بسیاینې پر لور مهم ګام وي. دوی ټینګار کوي چې د رڼو تړونونو معیاري تطبیق او دوامدارې همکارۍ په ترڅ کې به دا پروژې نه یوازې د انرژۍ سکتور ته وده ورکړي بلکې د هیواد په عمومي اقتصادي وضعیت کې به هم مثبت بدلونونه رامنځته کړي. کارپوهان ډیروي چې د دغو پروژو له پیل سره به د محلي کاري فرصتونو شمیر هم لوړ شي. په ځانګړې توګه د تخنیکي او مهارت لرونکو کارګرو لپاره به زمینه برابره شي. دوی باور لري چې دا ډول پانګونې د خصوصي او عامه سکتور د ګډو هڅو لپاره بیلګه جوړوي او کولی شي د انرژۍ او زیربناو په برخه کې د اوږدمهاله پرمختګ بنسټ کیږدي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.